جنوري 15 2021 د پاکستان د دولتي شرکت پی آی ای بوینګ 200 الوتکه له کولالمپور څخه د اسلام آباد پر لور حرکت ته چمتو ده. د الوتکې وروستی مسافر هم الوتکې ته پورته سو. دروازې بندې سوې. د الوتکې کپتان له دود سره سم د مسافرو هرکلی وکړ. کپتان ډاډ ورکړ چې په څو شیبو کې به الوتکه د اسلام آباد پر لور حرکت وکړي. ښه شیبه ووته خو الوتکه لا هم له خپله ځایه نه ده خوځېدلې. مسافران حیران او غوسه دي چې الوتکه ولې تر ټاکلي وخت 1 ساعت وروسته هم له هوایي ډګره نه ده پورته سوې. انتظار اوږد سو. مسافرو غاو جوړ کړ. هر یوه د الوتکې له کارمندانو همدا یوه پوښتنه کوله چې الوتکه ولې لا نه پورته کیږي. په دې منځ کې یوه مسافر غږ وکړ. غوږ ونیسئ، دا دی همدا اوس د پی آی ای پر رسمي ټویټر پاڼه اعلان وسو. د الوتکه پوروړې ده، د مالیزیا حکومت یې په پور کې راګرځوي. څه رشخند، ډیوالي هیواد، ډیوالي الوتکه. مسافران حیران یو بل ته ګوري او همدا فکر کوي چې اوس به د دوی الوتنه څنګه کیږي. دوی خو ټیکټ پرې کړی دی. شیبه وروسته د الوتکې له لاوډ سپیکر څخه ښځینه غږ راغی. درنو مسافرینو، د مالیزیا پولیس زموږ الوتکې ته له هوایي ډګر څخه د وتلو اجازه نه ورکوي. تاسې ټول به په یوه بل الوتکه کې اسلام آباد ته ولېږل سئ. دا الوتکه د مالیزیا د دولت له لوري ضبط سوه. موږ د دې ځنډ او تکلیف په خاطر له تاسو ټولو څخه بخښنه غواړو. هو، په دې الوتکه پسې د آیرلینډ د یو شرکت 14 میلیونه ډالر قرض پاته دی. پی آی ای له تیرو څو میاشتو راهیسې دې شرکت ته د اجارې تادیات نه دي ورکړي او نن دا شرکت وتوانید چې د مالیزیا له سترې محکمې څخه د دې الوتکې د ضبطولو امر واخلي. دا کیسه په 2021 کې پیښه سوه. هغه وخت پی آی ای شرکت دا ادعا کوله چې ګواکې د کرونا له امله نړیوال پروازونه او کاروبار بند یا کم ول، نو ځکه د دوی شرکت له مالی بحران سره مخامخ وو. خو کابو 3 کاله وروسته دا اوس د 2023 کال د مۍ پر 10 د پی آی ای شرکت یوه بل الوتکه له همدې سرنوشت سره مخامخ سوه. بیا هماغه مالیزیا له مسافرو ډکه الوتکه او د کرایې د نه پرې کولو په خاطر د مالیزیا د دولت له لورې د الوتکې ضبط. معنا دا چې پی آی ای شرکت نن سبا د خپلو کرایي الوتکو د کرایې پیسې نه لري. دا د پاکستان د یوه لوی اقتصادي بحران فقط یو څرک دی. په پاکستان کې یوه بوجۍ وړه د سر په بیه دی. خلک د یوې بوجۍ وړیا وړو ترلاسه کولو لپاره مرګ ته په غېږ ورځي. At this distribution center, police fired weapons in the air to disperse people who had gathered to collect free flour. Pakistan is going through its worst economic crisis in years. په پاکستان کې د اقتصادي بحران له امله ګڼ نور بحرانونه هم رامنځته سوي دي، لکه روغتیایي بحران، د بیکارۍ بحران، سیاسي بحران، د انرژي بحران. دا لیست خورا اوږد دی. سیاسي بحران او اقتصادي بحران سره تړلي دي، خو د پاکستان سیاسي بحران او اقتصادي بحران لکه چرګ او هګۍ، سړی ایران یې چې کوم یوې اول پیدا سوی دی. آیا د سیاسي بحران له امله اقتصادي بحران رامنځته سوی دی او که د اقتصادي بحران په خاطر سیاسیون یو په بل خولې لګوي؟ خو په هر صورت په پاکستان کې د اقتصادي بحران له امله رامنځته سوی یو لوی بحران د انرژي بحران دی. څه وخت مخکې په ټول پاکستان کې برېښنا قطع سوه. په ټول هیواد کې یو ولایت یا یوه ولسوالي هم نه وه چې برېښنا ولري. اسلام آباد، کوئٹہ، لاہور، کراچی سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی فراہمی معطل. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 22 اضلاع میں بجلی غائب. There have been huge power cuts across Pakistan after a breakdown. پاکستاني چارواکو وروسته وویل چې دا پیښه د برېښنا د یوه سټیشن د تخنیکي ستونزې له امله وه. خو دا هم حقیقت دی چې د پاکستان دولت د خپلې برېښنا د روښانه ساتلو وس نه لري. له همدې امله له لویو مارکیټونو غوښتل سوي دي چې د برېښنا د سپما په پار باید د شپې تر 8:30 بجو وروسته کاروبار او ګروپان بند کړي. د پاکستان د برېښنا ډیره برخه له فاصل سونتوکو څخه رغیږي. فاصل سونتوکي څه ته وایي؟ فاصل سونتوکي هغه سونتوکي دي چې له ځمکې څخه استخراجیږي، لکه پټرول، ګاز، ډیزل او د ډبرو سکاره. د یوکراین د جګړې له امله په ټوله نړۍ کې د فاصل سونتوکو بیې لوړې سوې، دومره لوړې چې د پاکستان تر وس پورته سوې. د پاکستان یوه لویه برخه برېښنا د ډبرو له سکرو څخه تولیدیږي. له همدې امله دوی په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د ډبرو د سکرو واردات ډېر کړي دي. د طالبانو د مالیې وزارت ویاند مني چې د 1400 لومړي کال په لومړیو 10 میاشتو کې 2.1 میلیونه ټنه سکاره پاکستان ته صادر سوي دي. دا د 1400 لمریز کال د ورته مودې په پرتله شاوخوا 3 برابره زیاتوالی دی. د انرژي د بحران څه ناڅه مرسته خو به د افغانستان سکاره وکړي.
خو پاکستان یو عالم نورې ستونزې هم لري. د پاکستان د دولتي بانک د راپور پر اساس دا هیواد باید په یوه کال کې 22 میلیارډ ډالر پورونه ادا کړي چې په دې کې 2.6 میلیارډ فقط سود دی. تر 2025 کال پورې پاکستان باید 3 میلیارډ ډالر پورونه ادا کړي. خو د پاکستان د مرکزی بانک د بهرنیو زیرمو ټول ارزښت 4.3 میلیارډ ډالر دی. د افغانستان دا ډول شتمني څه کم 10 میلیارډ ډالر ده. دا هماغه پیسې دي چې امریکا بندي کړې وې. د پاکستان دا زیرمې دومره تشې دي چې حتی د یوې میاشتې د وارداتو لګښت هم نشي پوره کولی. د پاکستان د احصایې د ملي ادارې د راپور پر اساس د پاکستان کلني صادرات 15.3 میلیارډ ډالر دي، خو واردات یې 56.3 میلیارډ ډالر دي. معنا څومره خدمات او توکي چې دوی پر نورو هیوادونو پلوري تر هغه 2 کرته ډېر بیرته له نورو هیوادونو څخه رانیسي. د پاکستان د سختې ورځې اټکل له دې ځایه ولګوئ. ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें. जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं. دا د پاکستان د پلان وزیر و. پر پاکستانیانو یې غږ وکړ چې چای ډېر مه خورئ. پاکستان په نړۍ کې د چایو له غټو مصرفونکو څخه دی. پاکستان هر کال د شاوخوا 640 میلیونه ډالرو چای واردوي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې داسې ورځې ته راوتلی دی؟ څو علتونه لري. لومړی اساسي علت یې دا دی چې پاکستان دومره پام د ځان جوړولو ته نه دی کړی لکه د ګاونډیانو خرابولو ته. د 240 میلیونه وګړو دا هیواد چې یوه لویه برخه یې ځوانان دي، سړی به فکر کوي چې دوی به خپل ټول تمرکز د ځوانانو پر تعلیم او کاري فرصتونو راغونډ کړی وي چې د دې میلیونونو ځوانانو له انرژۍ څخه په تولیدي کارخانو، دفاترو او نوښتګرو پروژو کې کار واخلي چې پر خپلو پښو ولاړ او د پردیو له قرضونو خلاص اقتصاد رامنځته کړي. خو په تاریخي لحاظ او همدا اوس هم د دوی تر ټولو ډېر مصرف پر وسلوال پوځ، استخباراتو او پوځي تجهیزاتو او تاسیساتو کیږي. د پاکستان د اوسني وضعیت بل لوی لامل سیاسي بېثباتي ده. له رامنځته کېدو څخه تر اوسه پورې د پاکستان هیڅ لومړي وزیر خپله قانوني دوره پای ته نه ده رسولې. یا کودتا پر سوې ده یا د یوه بل لاړو دوړ له امله لومړی وزیر او کابینه له واکه راپرځول سوي دي. وروستۍ بیلګه یې د عمران خان حکومت دی. خو پر دې ټولې سیاسي بېثباتۍ سربیره پاکستان یو شی ثابت ساتلی دی. هغه د یو څو سیاسي کورنیو دوامداره واک او په صحنه کې پاتېدل دي. پاکستان که څه هم ظاهرا یو جمهوري نظام دی، خو واک د پوځ دی. بیا چې دا لږ ډېر نمایشي واک د ګوندونو په لاس کې پورته کښته کیږي، دا هم له اولې ورځې د یو څو کورنیو ترمنځ پاتې سوی دی. تقریبا په هر سیاسي ګوند کې د ننه شاهي نظام چلیږي او همدا یو څو تکراري مخونه له لسیزو راهیسې پکې کښته پورته کیږي. پیپلز ګوند یې وګورئ، ذوالفقار علي بوټو، بیا د هغه لور بېنظیره، بیا د بېنظیرې میړه او اوس یې زوی. د دې ګوند رهبري هیڅکله تر دې کورنۍ نه ده وتلې. مسلم لیگ ګوند، نواز شریف، د نواز شریف ورور، د نواز شریف لوڼې، زامن، ورېرونه، دا ګوند د دې کورنۍ دی. پر رهبرۍ کې ولاړ نور کسان هم له لسیزو راهیسې هماغه زاړه کسان دي. مولانا صاحب ته هم دا ګوند له پلاره په میراث پاته دی. محمود خان اڅکزی هم همداسې. د عوامي نیشنل ګوند رهبري له باچا خانه دا دی تر ایمل ولی خانه پورې په همدې کورنۍ کې بنده ده. که څه هم په ګوند کې به تر ایمل ولی په مراتبو هوښیار او د سیاسي بصیرت خاوندان او با تجربه سیاستوال موجود وي، خو د پاکستاني سیاست رواج هم دا دی چې رهبري به پر شاهي نظام چلیږي. شاید همدا وجه اوسي چې تر اوسه پورې دې ګوندونو له ځانه دا ظرفیت نه دی ښودلی چې په خپل هیواد کې سیاسي ټیکاو رامنځته کړي او له اساسي قانون او پارلمان څخه د هیواد برخلیک ټاکونکی قوت جوړ کړي. بالعکس د هیواد برخلیک ټاکونکی ځواک یې تر دې دواړو قوتونو بالاتر یو بل قوت دی چې پر وړاندې یې دا ګوندونه پر ګونډو دي. د اوسني بد وضعیت بل لوی علت یې په پاکستان کې پر لویه کچه فساد دی. په دې هیواد کې د پولیسو له عسکره نیولې تر لومړي وزیر پورې د ټولو پر وړاندې د فساد تورونه او قضیې سته. د حج له پروګرامه نیولې د پوهنتون تر جعلي اسنادو پورې په هره پروسه کې د فساد شواهد، قضیې او افشا سوي اسناد سته. Where do all these fake degrees come from? The paper trail leads to Pakistan. There is no university, actually, no physical location. په 2014 کې د پاناما پاڼو په نوم افشا سوو اسناد وښودل چې د پاکستان د هغه وخت د لومړي وزیر نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو په شمول د پاکستان ګڼ شمېر سیاستوالو په پولشویي او نورو تورو کاروبارونو کې لاس درلود. د وروستي لومړي وزیر شهباز شریف د فساد قضیه همدا اوس هم په محکمه کې پرته ده، همدا اوس هم په ضمانت خوشی دی. له دې ځایه سړی په پاکستان کې د پراخ فساد په اړه
اټکل کولی سي. That nearly a third of Pakistan's civil pilots in the civilian fleet have been flying using what's called fake licenses. اقتصادي بحران، نړیوال قرضونه، بیکاري، لوږه، سیاسي کړکېچ، پر پراخه کچه فساد او طبیعي آفات، دا هر ګواښ پر یوازې سر دومره لوی دی چې د یوه هیواد ملا ورماتولی سي. خو پاکستان پر یو وخت له دې ټولو ګواښونو سره لاس و ګریوان دی. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان پر دې ټولو ګډوډیو سربیره څنګه لا چلیږي؟ خبره دا ده چې پاکستان اوبه په ډانګ نه بیلوي، سیاست کوي. له نړۍ سره د مثبتو اړیکو په خاطر په پاکستان کې تر وروستیو سیلابونو وروسته ملګرو ملتونو د پاکستان د مرستې لپاره نړیوال کنفرانس راوغوښت. په دې کنفرانس کې بیلابیلو هیوادونو له پاکستان سره د 9 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا خورا ډېرې پیسې دي. په یاد مو دي د پاکستان ټوله سرمایه 4.3 میلیارډ ډالره ده. دا مرسته د پاکستان د ټولې سرمایې 2 چنده کیږي. پاکستاني سیاستوال که په خپلو منځونو کې هر څومره سره خوري، خو په دې پوهیږي چې له نړیوالو سره مثبت تعامل او ښې اړیکې پالل د هر وروسته پاته او مخ پر ودې هیواد اړتیا ده. له همدې امله دوی پر ټوله سیاسي ګډوډۍ سربیره تل له نړیوالو سره ښې اړیکې پاللې دي او شاید همدا وجه وي چې په سختو حالاتو کې نړۍ تل د پاکستان تر څنګ درېدلې ده او دا هیواد یې له نسکورېدو ژغورلی دی. پاکستان پوهیږي چې وروسته پاته هیوادونه په وچ کلک توکل نه چلیږي.